السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګلالي ماشومان لکه څرنګه چې پوهېږئ د ماشومانو نړۍ خپرونه ده. د همدې لارې زه سید روحي د احمد لطیفي او زما همکار سید عمران آغا تاسو پوره چوپړ کړئ. د ګلالي ماشومانو لکه څرنګه چې پوهېږئ موږ تاسو ته په همدا خپرونه کې شپږ برخې لرو. نو ګلالي ماشومان دا ځل اشرف البلاد اکاډمي ته راغلي یو. نو اردو به د دې شاګردانو په لور نو ګلالي ماشومانو اوله برخه د ملي سرود برخه د ملي سرود برخه ګورو، بل ځای مازې خپرونه دوام لري. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګډونوالو ته وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نصیبه د اشرف البلاد اکاډمي د پنځمې با ټولګي زده کوونکې یم. غواړم د خپلو ملګرو سره تاسو ته ملي سرود وړاندې کړم. ملي سرود: دا وطن افغانستان دی، دا عزت د هر افغان دی، کور د سولې کور د تورې هر بچی قهرمان دی، دا وطن د ټولو کور دی، د بلوڅو د ازبکو د پښتون او هزارو د ترکمنو د تاجکو ورسره عرب کوجر دی، پامیریان نورستانیان دی، برهبی دی کزل بش دی، هم امام هم پاشایان دی، دا هیواد به تل ځلیږي لکه لمر په شنه اسمان، په سینه کې د اسیا به لکه زړه وي جاویدان، نوم د حق مدیر رهبر، وایو الله اکبر، وایو الله اکبر، وایو الله اکبر. ستاسو توجه څه مننه. خو زه ماشومان په دې لیم چې د ملي سرود برخه هم د خوښۍ وړ ګرځېدلې، اوس هم د ترانو برخه راځي چې په ګډ سرو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه رحمانیه د اشرف البلاد اکاډمي د پنځمې با ټولګي زده کوونکی یم. غواړم تاسو ته پوهنې ترانه وړاندې کړم. پوهنې ترانه: پوهنه ترانه وطن ته موږ ښکلا، کتاب او قلم زموږ رهنما، پوهنه ترانه وطن ته موږ ښکلا، کتاب او قلم زموږ رهنما، آباد وسې آباد وطن ته دې شاد، موږ سرژندو پتا او ستاسو دې آزاد، پوهنه ترانه وطن ته موږ ښکلا، کتاب او قلم زموږ رهنما، ته کور یې هم مې ګور، ته پلار یې هم مې مور، ته زړه د آسیاب زما د سترګو تور، پوهنه ترانه وطن ته موږ ښکلا، کتاب او قلم زموږ رهنما، ته ننګ یې د اریاب او تاج یې د ایمان، زارې جمالته افغانستان زما، پوهنه ترانه وطن ته موږ ښکلا، کتاب او قلم زموږ رهنما. بسم الله الرحمن الرحیم. د پلار په اړه ترانه: ځلانده څراغه دنیا ډکه له غباره، بې له تا به پاتې په پیچمو یم په باره، زه به دې یم ستا یم ته هغه را سره لاره، ما له دعا پرې نږدې چې ورک به شمه پلاره، ما له دعا پرې نږدې چې ورک به شمه پلاره، تا د ژوندانه ده سپارو تورې را وښوده، زه اخیستې شپه وم تا د رڼا نورې را وښوده، تا په شمار د ګوتو د اسمان ستوري را وښوده، تا په شمار د ګوتو د اسمان ستوري را وښوده، مړ مشه جانانه زما مړ مشه بیماره، مړ مشه جانانه زما مړ مشه بیماره، زه
زبدي امستایم ته هغه را سره لاره مال دعا پرې نږدې چې ورک بشما پلاره ما د خاپېرو جامې اغوستې په هوا یم ته چې راته مسک شې زه به چغې کړم چې تانه یې زما د مینې د سندرو یې کاساره یې زما د مینې د سندرو یې کاساره زه به دې یم ستایم ته هغه را سره لاره ما له دعا پرې نږدې چې ورک به شمه پلاره ستاسو جوسمه ګران ماشومانو شغال سره وایم په دې هیله مې چې ترجمه مو خوښي ورکړي ډېر ښایستې ترانې وي ورځو به ګلالي ماشومانو د مرکو د برخې پر لور وګورو چې د شبر بلال اکاډمي شاګردان څومره لایقان دي او څومره استادان دې ته درسونه زده کړي دي ګلالي ماشومانو زه د مرکو د برخې پر لور خپرونه دوام لري زموږ سره خپرونه تعقیب کړئ ماشومانو شغال سره وایم د مرکو برخه د څنګ مې او تنکي ماشومان ناسته دي څه به نوم شنو مې څه دي او کوم کتاب زیات خوښیږي چې پوښتنې دي د ګرانې خور نوم دي بیبي صالحه بیبي صالحې خورې دا به راته وایي چې په کوم مکتب کې په اشرف البلاد اکاډمي په اشرف البلاد اکاډمي کې شنو په اشرف البلاد اکاډمي کې په څوم سیم کې په دویمه الف ټولګي کې په دویمه الف ټولګي کې کوم کتاب چې خوښیږي زه پوښتنې درڅخه وکړم دنیات مضمون دي خوښیږي نو په دنیا کې ښه لایقه یې زه پوښتنې څه کوم راولولی شې ټوله شنو اوله پوښتنه دا ده کلوله دې زده ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آفرین شابوش او سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك آفرین شابوش او د اسلام پنځه بناوې به راته ووایه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د اسلام پنځه بناوې اول کلمه دوهم لمونځ درېیم روژه څلورم زکات پنځم حج آفرین شابوش حجدونه لایقه یې څوک یې درسره زده کوي درسونه څوک در زده کوي پلار در زده کوي په مکتب کې خو نو استاد درته ته د استاد په خوله کوې درسونه وایې ورته استاد څخه ډېره مننه ګرانې ماشومانو دا به د دې خور مرکه بیا خپرونه اجري خوږو ماشومانو شغال سره وایم څنګه مې یو کوچنی ماشوم ناست دی داسې به نوم موږ نومې څه دی او په کوم مکتب کې کوم زموږ زیات خوښېږي ګران ورور نوم دی محمد قاسم نم محمد قاسم ورور دا به راته وایي چې په کوم مکتب کې اشرف البلاد اکاډمي کې شنو په څوم سیم کې دویم سیم کې یم په دویم سیم کې کوم مضمون دې خوښېږي کوم کتاب دې خوښېږي پوښتنې زه درڅخه وکړم په دې کې ریاضي ده انګلیسي ده دغه داسې پښتو یو نور شان ده نو په دغه درو مضمونو کې چې په دغو درو سرو کې دې کوم یو زیات خوښېږي انګلیسي پښتو ریاضي کوم یو دغه ریاضي مې ډېر خوښېږي انګلیسي نه خوښېږي هغه شنو انګلیسي کې پوښتنې درڅخه وکړم زه شنو اول سوال دا دی بیسي پر څو ډوله ده بیسي په دوه ډوله ده نومونه یې څه دي دغه یوه کوچنۍ بیسي ده یوه غټه ده نو ته به ماته غټې بیسي ووایه غټه A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ډېر ښه شابوش او زه ستاسو د باندې لغاتو وپوښتم په انګلیسي جوابولی شې او سپیلینګ یې کولی شې چې راته ووایه او زه به درته وایم اول پین معنا څه شي پین معنا قلم او سپیلینګ P-E-N آفرین او بوک معنا څه شي بوک معنا کتاب سپیلینګ یې وکړه B-O-O-K آفرین شابوش دا چې انګلیسي کې درسونه څوک زده کوي استاد او په کور کې څوک کوښښ درسره کوي چې تا سره ډېر زده کوي درسره وایي پلار دی پلار درسره وایي په کور کې ځینې ماشومان درس نه راخي د پلار په ویلو راخي ته خو هغسې نه کوې یا آفرین شابوش ستا څخه ډېره مننه شکر ګلالي ماشومانو دا د دغه ورور مرکه مې خپرونه اجري شغال
شغله ته ما ګلالي ماشومانو څنګه مې خو ناسه دې سپنوم شنه چې یو کوم زمين زیات خوشي چې پرندو ګران خور نوم دي ربیع خور د برتوي چې په کوم مکتب کې په اشرف البلاد اکاډمي کې په اشرف البلاد اکاډمي کې په څوم سم کې په پنځمې با ټولګي کې پنځمې با ټولګي کې پنځمې با ټولګي کې کوم زمين زیات خوشي تعالی کو سره چې پرندو درڅخو ساينس مضمون مې ډېر خوښیږي ساينس مضمون ډېر خوښي نو په ساينس مضمون کې پرندو درڅخو کوم راجوبولای شي و ټولي شنو څو فیصد مطمئنه چې موږ پوښتنې درڅخو 100% مطمئنه شنو په ساينس کې اول سوال د سیستم راته تعریف کړه بسم الله الرحمن الرحیم سیستم د هغه مجموعه چې اجزاوي یا برخې له بل سره منطقي اړیکې ولري او د یو بل بشپړونکي وي او مثال لکه په یو هسپتال درملتون کې یا په دواخانه کې یو ډاکټر دی نرس دی د معلوماتو ټولونکي دي او دوا خرڅونکي دي کچېرې په دې کې ډاکټر نه وي نو دا نور برخې کار نشي کولی کچېرې په دې کې نرس نه ډاکټر یوازې نشي کولی چې د مریض ته دوا ورکړي مریض نه جوړي وګوري او داسې نور ډېر ښه او شمسي نظام د سیارو نومونه اخیستلی شي د اول د پلوتو اورانوس ده مشتري ده مریخ دی زحل دی مریخ دی ځمکه ده عطارد دی او زهر دی ډېر ښه د شمسي نظام د سیارو میاشتې ټوله یو رقم وي یا په د دې په منځ کې فرق دا دی چې د پلوتو یو کال د ځمکې د 243 کاله کېږي او د عطارد د ځمکې یو کال د عطارد 4 کاله او 12 ورځې کېږي او د پلوتو یو کال د عطارد 12 کاله کېږي ډېر ښه ده چې دومره لایق درس وکړي په کور کې څو کوښښ در سره کوي ستا سره درس وایي زما پلار کوښښ کوي په کور کې او ته چا سره کوښښ کوي زه د خپل خویندو ورور سره مور او پلار سره کوښښ کوم د انا اکا سره د خپل ټول فامیل سره کوښښ کوم تر څو هغه داسې یو ځای ته ورسوم ډېر ښه شنو ځینې ماشومان یا زده کوونکي د استاد سره سپین سترګي کوي استاد په خوله نه کوي هغو ته څه ویل لري چې د سپین سترګي سره کوي د هغه ته باید دا ولرو چې مور او پلار د الله جل وعلا لویه تحفه ده د هغو باید عزت وکړي د خپل خور مشر خور عزت وکړي د خپل ورور عزت وکړي تر څو هغه په هم په دې دنیا کې کامیاب اوسي او هم په هغې دنیا کې کامیاب اوسي ډېر ښه ته د مور سره په کور کې په کارو سره کار کوي بلې څنګه کارونه مثال لکه د په اشپزۍ کې کومک ورسره کوم د خونې په پاکولو کې کومک ورسره کوم او داسې د کالو په پرېمینځلو کې د سرای په پاکولو کې او په داسې نور شیانو کې کومک ورسره کوم ډېر ښه ستا څخه ډېره مننه مننه لوی مشوم د دې خور مرکه خپرونه ادامه لري خوږو مشمانو شرغسه ته وایم څنګه مې بل ورور ناست په نوم شمه څه دی او کوم د منځل خوشي چې په نوم دی صدیق الله ورور دا به راته وایي چې په کوم مکتب کې اشرف البلاد اکاډمي اشرف البلاد اکاډمي کې په څوم سم کې پنځمې الف شنو ګران وروره کوم باندې خوښیږي قرآن کریم خوښیږي په هغه کې مې حفظ کړی تا د حفظ پوښتنه وکړله شنو یو سورت موږ ته په ښکلي اواز راته ووایه بسم الله الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ډېر ماشاءالله واقعا ډېر ښایسته وایي تا د حفظ وویل چې ما قرآن کریم حفظ کړی دی په څومره وخت کې د حفظ کوي قرآن کریم 3 کاله کې 3 کاله کې او څنګه وو زور یې غوښتی که ډېر ښه شنو اوس به دا راته وایي چې د نورو ماشومانو لپاره څه پیغام لري چې دوی باید دا رقم قرآن کریم زده کړي حفظ یې کړي هغو ته څه پیغام دی هغو څه ویل لري اوس دا ویل لرم چې باید قرآن شریف زده کړي قرآن شریف خو ښه دی په دنیا کې سړی زده کړي ډېر ښه دی قرآن شریف نو باید قرآن شریف زده کړي ډېر ښه ستا څخه ډېره مننه ستا څخه ګلالي ماشومان په دې لایم چې د مرکو برخه هم د خوښۍ وګرځېدلې اوس هم د مقالو برخه راځي چې په ګډ سره وګورو ماشومانو شغال ته وایم لکه څرنګه چې مو ویلی چې د مقالو برخه د څنګه مې خور ولاړه داسې به نوم شنې څه دي او سپرمرو تاسو ته مقاله راوړې ګرانې خور نوم دي بیبي خدیجه ګرانې خور موږ ګلالي شو د څه په اړه مقاله راوړې د چاپېریال په باره کې مهرباني هر
هر هغه څه چې زموږ په شاوخوا کې موقعیت لري د چاپیریال په نامه یادیږي. نو موږ ته پکار دی چې موږ د خپل چاپیریال په باره کې ډېرې ښې خبرې وکړو او کولی سو چې هغه خویندې د چاپیریال په باره کې ښه خبرې وکړي او د چاپیریال په څو مهمو شیانو باندې فکر وکړي چې چاپیریال څه ارزښتونه لري. نو موږ کولی سو چې د خپل چاپیریال بې ځایه غورځولو څخه ډډه وکړو او هر هغه څه چې موږ یو بې ځایه غورځوو هغه باید په چوکۍ کې زما مقصد دی په کرافتاني کې واچوو او موږ باید د خپل چاپیریال ډېر ښه پاک وساتو. هغه چا چې علم او تعلیم کړی وي هغه د چاپیریال په باره کې ډېر ښه پوهیږي او ذهن یې کار کوي چې د پوټکو بې ځایه اچولو څخه ډډه وکړو. نو موږ او تاسو ته پکار دی چې د چاپیریال ساتنه وکړو او هغه خویندې د چاپیریال په ساتنه کې برخه واخلي او موږ باید خپل وطن آباد وساتو. ډېر ښه. دغه مقاله چې د چادر چمتو کړې وه زموږ سره همکاره زموږ نګران. ډېر ښه. ځینې ماشومان خپل چاپیریال پاک نه ساتي، خپل چاپیریال ته پاملرنه نه کوي، کوم شی چې غورځي هغه کوم شی چې خوري هغه د خپل ځای پورې نه رسوي. هغو ته څه ویل لري؟ هغه دوی ته باید موږ دا ویل ولرو چې ماشوم کله پر لارې روان وي او د پوټکي وغورځي یعنې بې ځایه اچول وغورځي نو موږ باید ورته وایي هغه که مؤمن وي که ماشوم وي که غټ وي نو ورته ووایي چې محترمه دغه د پوټکو بې ځایه اچولو څخه ډډه وکړه، هغه واچوه په کرافتاني کې نو زموږ او ستاسې هېواد به ډېر آباد وي. ډېر ښه. ستاسو څخه ډېره مننه د تلویزیون والا څخه ډېره زیاته مننه. لوی مشران د دې خور مقاله بیا خپرونه جریان لري. ګران مشرانو ښاغلي څه څنګه یو بل خور ولاړ دی چې په هم نوم پوښتنې څېړي موږ تاسو ته څه په اړه مقاله راوړې. ګرانې خور نوم دي؟ سارا نعمت. ښه نو ګرانې خور دا به راته ووایي چې موږ ګلالي مشران ته څه په اړه مقاله راوړې ده؟ د مور په اړه. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه مخه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلفاتې او نه هېرېدونکې تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه سارا نعمت د نعمت الله لور د اشرف البلاد اکاډمي د پنځمې با ټولګي زده کوونکې یم او غواړم چې تاسو ته د مور په باره کې مقاله ووایم. د مور د الله جل جلاله څخه رالېږل سوې تحفه ده چې باید موږ او تاسو د مور احترام وکړو ځکه مور پر موږ حق لري. د مور تر پښو لاندې جنت دی. د یو کوچني لپاره د آرام او د سکون ځای د مور غېږه ده. نو موږ او تاسو باید د مور احترام وکړو. هیله لرم چې دا وینا مو خوښه سوې وي. ډېر ښه. واقع ډېر ښه. ستاسو په زړه پورې مقاله ده. چادر چمتو کړې وه؟ بلې چادر څه چمتو کړی وه؟ چادر کړې وه؟ زما پلار. ډېر ښه. نو ځینې مور او ګلالي مشران څه پیغام لري چې هغه د مور او پلار د مور په خوله نه کوي، مور چې کوم کار کوي هغه نه ورکوي، هغو ته څه پیغام څه ویل ورته لري؟ د هغو څه دا هیله لرم چې د نن پسه د مور احترام وکړي او د مور د کارونو څخه سرغړونه ونه کړي. ډېر ښه. ستاسو څخه ډېره مننه. لوی مشرانو دا د دې خور مقاله بیا خپرونه جریان. خوږو مشرانو ښاغلي څه ما څنګه مې ورور ولاړ دی چې به نوم څه دی او څه په اړه تاسو ته مقاله راوړې. ګران ورور نوم دی؟ عبدالوارث. عبدالوارث ورور دا به راته وایي چې موږ ګلالي مشران ته څه په اړه مقاله راوړې ده؟ د ښه شاګرد. آفرین. نو مهرباني موږ ګلالي مشران ته ووایه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالوارث دریم صنف زده کوونکی یم د اشرف البلاد اکاډمي زده کوونکی یم. زه غواړم تاسو ته د ښه شاګرد په اړه مقاله یم. ښه شاګرد د مور پلار احترام کوي، د استاد احترام کوي. استاد دا رقم دی، استاد د مور پلار په شان رابولي، په درسو کې خپل کوښښ کوي. آفرین. شاباش. کوم خبرې چې تا اوس کړې ته خپله پر ځان عملي کړي دي؟ و د ښه شاګرد خویندې په ځان کې راوستلي دي؟ و آفرین. شاباش. ستا څخه ډېره مننه. ستاسو ته د توجه سوال نه منم. ګلالي مشرانو دا د ورور مقاله بیا خپرونه جریان لري. ګران مشرانو ښاغلي څه ته څنګه بیا بل ورور ولاړ دی چې به نوم شروع مې او د څه په اړه تاسو ته مقاله راوړې. ګران ورور نوم دی؟ عبدالقوي. عبدالقوي ورور دا به راته ووایي چې په کوم مکتب کې؟ په اشرف البلاد اکاډمي کې. په اشرف البلاد اکاډمي کې په څوم صنف کې؟ په اتمې الف ټولګي کې.
د معیاري په ټولګي کې. نو څه په اړه مو ګلالي ماشومانو ته مقاله راوړې؟ د افغانستان لنډه پیژندنه. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان لنډه پیژندنه. افغانستان د ټولې آسیا یو غرنی او په وچه کې راګیر هیواد دی. دا هیواد چې 15,000 کلن تاریخ لري، لومړی د اریانا او بیا د خراسان په نامه یاد شوی دی. خو په 1126 لمریز کال کې د احمدشاه بابا د امپراتورۍ پر مهال یې د افغانستان د ټولې اریانا او بیا د خراسان ځای ونیو. ځینې تاریخ لیکونکي لیکي چې افغاني امپراتوري سرحدات چې یو وخت تر 14 درجو طول البلد پورې پراخوالی درلود، په دقیقه توګه یې ټاکل مشکل کار دی. خو په شرق کې د سرهند نه نیولې چې د ډهلي په 1.5 میلۍ کې پروت دی، په غرب کې تر مشهده پورې چې حضرترباب نه په همدې فاصله کې پروت دی، او پلنوالی د امو له سیند نه نیولې د فارس تر خلیجه پورې رسیږي. د احمدشاه بابا امپراتوري وار په وار د زامنو او بیا د لمسیانو چې د هغو د خپلمنځي اختلافاتو له وجې وړه شوه، یعنی کوچنۍ شوه. د اوسني افغانستان جغرافیایي موقعیت د افغانستان شمال او سویل لویدیځ ته چې ډیرې هوارې او وچې سیمې لري. افغانستان په ختیځ او سویل کې له پاکستان سره 420 کیلومتره، په لویدیځ کې له ایران سره 926 کیلومتره، په شمال کې له ترکمنستان سره 944 کیلومتره، په شمال کې له ازبکستان سره 120 کیلومتره، په چین کې په شمال ختیځ کې له تاجکستان سره 206 کیلومتره، او په چین کې او د چین سره 2 کیلومتره په اوږدوالي پوله لري. افغانستان د 4,52,000 کیلومتره مربع مساحت درلودونکی دی. افغانستان پر 4 ولایتونو او 398 ولسوالیو ویشل شوی دی. د افغانستان ټول نفوس نږدې 22 میلیونو ته رسیږي، چې له 9 نفرو څخه یو تن په کابل کې ژوند کوي. یعنی د افغانستان په 4 ولایتونو کې د کابل ولایت د خلکو نفوس ډیر دی. په 2مه درجه کې کندهار راځي چې نفوس 1 میلیون ته رسیږي. ورپسې د هرات ښار دی په لویدیځ کې، مزار شریف په شمال کې، او جلال آباد ښار په ختیځ کې لوی ښارونه دي. په افغانستان کې پښتو، دری، ازبکی، بلوچي، پشهیي، نورستاني او په هیواد کې د نورو مشهورو ژبو له جملې څخه پښتو او دری ژبې دي. دا د افغانستان لنډه پیژندنه وه. ډېر ښایسته مقاله او د افغانستان په اړه معلومات. دغه کوم معلومات چې وه د چا درته چمتو کړي وه؟ دا ما خپله د ځینو مطالعاتي کتابو څخه ما خپله راټول کړي وه. د افغانستان اوسنۍ جغرافیه وه، د افغانستان پخوانی تاریخ وه، او د افغانستان نفوس چې اوسنۍ نفوس یې وه د همدې کال، او د افغانستان ولسوالۍ وې، ولایتونه وه. دا ما خپله ټول چمتو کړي وه. ډېر ښه. دا چې دومره په تا معلومات راټول کړي وي، نو نور ګلالي ماشومانو ته څه پیغام لري چې هغه هم داسې ستا په رقم معلومات راټول کړي او خپل د هیواد په اړه معلومات پیدا کړي؟ هغو ته څه پیغام لري؟ نورو تنکیو ګلالیو ته دا پیغام لرم چې هغه مطالعه وکړي د ځینو مهمو کتابونو څخه چې د افغانستان تاریخ دی، یعنی د افغانستان په اړه، د خپل هیواد په اړه چې معلومات راوړي، د ازادۍ په اړه چې معلومات راوړي، یعنی د ډیرو مطالعاتي کتابونو څخه چې خپل معلومات ترلاسه کړي. څخه ډېره مننه چې موږ ته خپل معلومات وړاندې. ډېر مننه ستاسو. د شنو د ورور معلومات بیا خپرونه دوام لري. شنو شغال څه ته وایم د مقالو برخه د څنګه یو بل ور ولاړ د سبا په روش مچري او د څپر مر تاسو ته مقاله ور د ګرور نوم دي محمد عثمان. محمد عثمان ور د برتوي چې په څوم سیم کې په شپږم الف ټولګي کې په شپږم ټولګي کې موږ غوښتل شو ته څه مقاله ور د څه په اړه مقاله زه غواړم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غټ سنت مبارک درته وړاندې کوم چې د هغه سنت نوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دی. مهرباني. هغه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د سلام اصلي سمه او چې غلطي نه پکې کې دا هغه کلمه ده. السلام علیکم ویل دا لس نیکۍ لري او السلام علیکم ورحمت الله دا شل نیکۍ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا پوره جیش نیکۍ سولې. هر څونه چې موږ پوره وایو هغونه موږ ته الله پاک نیکۍ ډېرې پوره کوي. او سلام باید کشر باید و مشر ته واچي، لږ کسان باید و ډېر ته واچي. او سلام باید روان خلک باید ولاړ کسانو ته ادا کړي. دا چې دغه معلومات ته وویل دا چادر چمتو کړی او چادر کړی خپل دي د سیرت څخه راخیستې او که نه د استاد د خولې څخه اورېدلي د پلار د خولې څخه؟ دا مې د ډېرو شیانو څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند څخه مې راخیستې وه، د استادانو د خولې څخه مې هم اورېدلي وه. نو دا مې د دا سره راټول کړله، دلیل مې ورته تاسو ته بیان کړل. ډېر ښه، ستاسو څخه ډېره مننه ستاسو څخه هم. ولې مشران دا د ورور مقاله بیا خپرونه دوام لري. ګلالي بشپانو شلغاسه ته وایم د همدغه مکتب مدیر حمیدالله مقصودي زما سره ناست دي. د مقصودي صاحب سره به د مکتب اړوند لږ معلومات وپوښتو. مقصودي صاحب په خیر اوسئ خپرونې ته. جوړ اوسئ، خیر اوسئ. ډېره مننه چې زموږ مکتب ته مو تشریف راوړی. مقصودي صاحب که په لومړي سر کې راته ووایاست د مکتب د پیل نیټه مو که راته ووایاست. بسم الله الرحمن الرحیم. د اشرف البلاد اکاډمۍ د تاسیس نیټه چې موږ په هغه کال تاسیس کړې ده 1401 کال دی، یعنی یو کال زموږ د مکتب د جریان کېږي چې موږ دلته مکتب د اشرف البلاد په نامه فعاله کړی دی. مدیر صاحب د دې د مکتب د لومړي پیل څخه تر اوسه پورې څومره شاګردان په مکتب کې لرئ؟ په مکتب کې په اول کال چې موږ دغه مکتب تاسیس کړي په اولو څو میاشتو کې موږ تر 100 پورې شاګردان پیدا کړل. وروسته بیا تر دغه وخته چې موږ رسېدلي تقریبا تر 300 پورې زموږ شاګردان رسېدلي. د وړکتون د برخې شاګردان مو تر ټولو برخو ډېر دي. ډېر ښه. او که د استادانو شمېر هم راته ووایاست. تقریبا 8 استادان لرو، ټوټل 8 استادان لرو چې تر شپږمه صنفه پورې موږ مکتب دی. 6 استادان د اول څخه تر شپږمه صنفه پورې دي او پاته 2 نور مو د وړکتون استادان دي. او مدیر صاحب که د فیس اړوند راته ووایاست فیس مو څومره دی؟ فیس مو عمومي فیس زموږ د اکاډمۍ 800 افغانۍ دی. هغه هیوادوال چې غریب هیوادوالي یا یتیمان پاتې شوي د هغو سره موږ ځانګړی تخفیف لرو. تر 10% 40 تر 50% پورې موږ د شاګردانو سره تخفیف کوو. که چیرې موږ ته شاګرد لې راسي داسې شاګردان پیدا کېږي دلته چې بیا دوی د کتابچې او د کتاب وسم نه لري، هغه د کرتاسي لوازم موږ ګردور کوو د په مکتب کې. د دې مکتب کې کوم کتابچه او قلم هغه تاسو ورکوئ؟ هغه موږ ورکوو. د دې کتابچه ورته برابرو، قلم ورته برابرو، درسي لوازم ګرد ورته برابرو. څه مشکل لري په مکتب کې؟ مشکل مو څه وي؟ مکتب کې مشکل خاص مشکل نه لرو. د والدینو څخه یو دا مشکل موږ لرو چې دوی د خپل اولادو په پوښتنه کې ډېر کمزوري پاتې شوي دي. دوی د خپل اولادو پر وخت باندې پوښتنه نه کوي. د درس د جریان همدغه مشکل سره موږ ډېر مخ. مدیر صاحب که آخري پوښتنه راته ووایاست د مکتب چاپېریال مو څنګه دی؟ د مکتب چاپېریال مو ډېر سم دی. موږ دلته د سرسبزي کمیټه لرو. د مکتب چاپېریال ته موږ په لویه سطحه ډېر کار کړی. مدیر صاحب دا خو مکتب خو چې دی د سړک پر غاړه دی، کوم موټران چې رنګونه یې د موټرانو غږ یې خو به پر شاګردانو پورې کوم تاثیر نه کوي؟ عموما د چاپېریال که د باندې چاپېریال خراب وي او دلته بیا په مکتب کې رنګونه یعنی هلته غالمغال جوړ بیا د شاګردانو د درس دغه کېږي. خو دا زموږ سړک پر داسې یو مکتب دی چې هغه ډېر چپ دی او موږ په صنفونو کې یو داسې سیسټم ورته برابر کړی دی چې د باندې څخه هېڅ کوم اواز نه ورته راځي. مدیر صاحب آخري پیغام به راته ووایاست چې هغه والدین د څه پیغام لري چې په خپل اولاد پسې سر نه ګرځي، په اولاد باندې درس نه وایي یا هم ورته وایي رشته مکتب ته ځي نه ځي، هغو ته څه پیغام دی؟ ادارې سره اړیکه نه لري، هغو ته څه پیغام لري؟ څه ویل ورته؟
د محترم والدین څخه می غوښتنه ده او هغوی ته می دا پیغام دی چې دوی د خپل اولاد په روزنه کې د مکتب سره باید ډیره برخه واخلي. یعنی که چیرې دوی د سهار د 8 بجو څخه د کار د پاره وځي او د خپل اولاد لپاره د درس او د دوی د نفقې لپاره پیسې ګټي او غومره دوی د خپل اولاد په روزنه کې هم برخه واخلي. که چیرې دوی یوازې د اولاد لپاره د اولاد د درس لپاره پیسې ګټي دا ګټه نه کوي. باید د دوی پر درسي سیستم او پر درسي جریان پر کتابچه او پر کتاب او پر قلم پر دا بشي باندې باید ډیر پام وکړي او د ادارې سره همغږي سي. ادارې تراسي په اوته کې په 2 تو کې په میاشت کې باید د خپل اولاد د درسي جریان پوښتنه وکړي چې زما اولاد چې زده کوي چې نه زده کوي. دغه برخه کې د دې دا غوښتنه ده چې ډیره توجه وکړي. ډیره مننه مدیر صاحب چې موږ ته په خبرونه کې وخره جوړ سي. مننه خدای مغمره کوم. جوړ سي. ولې شنو دا د مدیر صاحب سره مرکه خبرونه دوام لري. خوشو مشپانو شغال تماما په دې هیله ما چې مکالمو د خوشي ورګرځلي او خوش سي یو څه مختلف ذکر وي. ولې مشپانو 15 برخه ده 15 برخه د لوب برخه د ظلمو نوې لوب در چمت کړي راځي د څنګه لوب ده راځي چې په ګډه ګورو خپلونه دوام لري. خوشو مشپانو شغال تماما د ځل مو نوې لوب در چمت کړي ده. ولې مشپانو د لوب د درې کسه مرته ټاکلي دي نو دا درې کسه د بسکوټ پرتندي دي او دغه بسکوټ په ډایرکټ دی خولې ته اچوي او بیا به خوري. شنو ځون چې د درو پر حساب کوم تاسو لوب شروع کې په لوب هم سر خلاص و اخو راځي ونسي یو 2 3 پر سر کنه پرتندي یو چانس لري. د یو نفر پاته دی اخیری چانس دی. چک ورکړي. ولې مشوالو په دا لوبه کې 3 اوټس یو اوټس او 2 وګټل دا یو په اخیری وار وګټل یو په اول وار وګټل. دوم راوند هم لرو په دوم راوند کې هم سره پاس سي. ګران مشوالو شغال ته دوم راوند دی دوم راوند کې هم دغه لوبه ده پرتندي اکشن نه پر سر گاو نه پر پاز زه درو پر حساب کوم تاسو لوبه شروع کړئ. ونیسي یو 2 3 اخیری چانس تا به اوس یو نفر پاتې دی او یو چانس هم پاتې دی. یو ګټونکی چې دریم راوند هم لر دریم راوند کې هم راسره پاتې شي. خو زه مشوره شغال ته وایم دریمه برخه شروع سره د اخري برخه ده نو دې دریم بیا نو دریم انتخاب کړی د کار چا وګټله نو هغه ګټونکی دی. د درو پر حساب کوم تاسو لوبه شروع کړئ 1 2 3 Thank you.
چانس یو نفر خو ګټونکی څو په اخري وار یې وخوړي او دواړه اوټ شو او په دې کې اجمل ګټونکی شو ګلالي مشرانو د یو برخه د مرکو برخه هم د دې سره لرو راسره پاتې شي بل ځای مه ځي مشران شما سره وایم دا هغه ګټونکو چې درې برخې وي او په درو برخو کې دې ګټونکي راووتله شنو سانو حبیب رحمان څنګه وو لوبې دا لوبه دې بل ځای کړې وه یا نو دې کړې څه احساس کوي د ګټلو که د بایللو د ګټلو احساس کوي شنو سانو اجمل څه احساس کوي تا د ګټلو که د بایللو یا د ګټلو شنو دا لوبه دې بل ځای کړې وه یا ډېر جالبه لوبه وه شنو سانو ایمال احمد څنګه وه دا لوبه دې بل ځای کړې وه یا نوم کړ ډېر ښه ستاسو څخه ډېره مننه ستاسو د 14 خیوان ستاسو هم ډېره مننه ستاسو د 14 خیوان مننه ولې نشانو دا د لوبه برخه بیا هم خورونه اجیان لري